د عارف وزیر او پښتنو د زنځیري وژلو په غبرګون کې آنلاین اعتراضونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې ښځینه غړي دغه غورځنګ د مشرتابه غړي عارف وزیر د وژنې په غبرګون کې آنلاین اعتراضونه پیل کړي دي. هغوی له نړیوالو غواړي چې د عارف وزیر او د ډیورن فرضي کرښې دواړو لورو ته د پښتنو د زنځیري وژنو په اړه حقیقت موندونکی کمیسیون جوړ کړي. په دغه نړیوال آنلاین اعتراض کې 15 میرمنو د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه او همدارنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګډون کړی دی. یو له دغو اعتراض کوونکو سحر نورزی وایي د دغو هدفي وژنو تر شا د چا لاس دی او دا زموږ پښتنو لپاره ډیره اړینه ده چې پوه شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وړانګه لوڼۍ وویل پاکستان زموږ هیواد په کرایه نیولې او زموږ هیواد په شعوري توګه د جګړې په ډګر بدل شوی او نن په څرګنده توګه وسلوال کسان چې په هر نامدي د پاکستان ادارې له ملاتړه برخمن دي. دغه لاریون کوونکي وایي چې نور زنځیري وژنې د زغم وړ نه دي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه غړي ثنا اعجاز په دې اړه څرګندوي. له نړیوالو بشري سازمانونو څخه پر پاکستان د بندیز لګولو غوښتونکي وو چې د پښتنو دغه وژنه ودرول شي. د پښتون ژغورنې بله مشرتابه غړي ګلالۍ اسماعیل هم وایي په دغو تیرو 14 کلونو کې چې پښتانه وژل شوي باید پوښتنه یې وشي چې ولې وژل شوي دي او عاملین یې باید په سزا ورسیږي او له پښتون څخه بخښنه وغواړي. ورته مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي چې د پښتنو دښمن نه غواړي چې پښتانه د نورو خلکو په توګه حقوق وغواړي. موږ یعنی د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دومره یو بل ته وفادار دي چې زموږ د غړو مرګ هم موږ نه کمزوري کوي. کابو 2 اونۍ مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه غړی عارف وزیر د وزیرستان په واڼه کې د ناپېژانده وسلوالو په برید کې ووژل شو.